د هنر کلیک چینل درنو قدرمنو مینوالو بډبیره کې چې کومه افسوسناک واقعه شوې وه او یو عالمه جینۍ وژل شوې وه، ویل کېږي چې د هغې قاتل خپل اوښی دی، یعنې د مشرې خور خاوندې دی. دا واقعه داسې مخې ته راغلې ده چې دغه پلار یې اوس مهال په خپله یو نوي انټرویو کې ویلي دي چې زما نه مې دا لور ډېرو خلکو غوښتله، خو دغه لور مې راته ویل چې ما تر هغې چاله مه ورکوه تر څو پورې چې ما علم نه وي پوره کړی. پلار یې وایي چې زما لور علم پوره کړی و، تخصص یې هم کولو او هغې به کلي کې هم درس ورکولو او په مدرسې ته به هم تلله. نو د دې لپاره هغې ویل چې ما لا تر اوسه مه ورکوه چې زه خپل علم پوره کړم. خو دا وایي چې ما خپله دغه لور چا کره ورکړې، نو هغه زوم به مې هر وخت راتلو او د دې لور رشته به یې رانه غوښتله د خپل ورور دپاره. خو وایي چې ما ورته انکار کولو، ما ورته ویل چې تاسو ته بله رشته نه درکوم، دغه یوه مې درکړې ده بس دی. خو د هغوی په دغه باندې سود نه کېدلو او په دغه خبره ورته غوسه ورغلې ده او د دغه جینۍ لاره یې نیولې ده. کله چې دا د مدرسې نه را روانه وه نو په یو طریقه یې ځان سره په ګاډي کې کېنولې، بوتلې ده او هلته یې پرې ډزې کړي دي، وژلې ده. چې د هغې نه پس څو ورځې د دغه جینۍ لاش نامعلومه و چې کله یې لاش پیدا شوی دی نو بیا یې د دوی کورنۍ ته حواله شوی دی. خو ویل کېږي چې همدغه کس چا چې دا مړي کړي وو دغه په احتجاج کې هم شامل و، یعنې د هغې دپاره چې کوم احتجاجونه کېدل هغې کې هم شامل و، شریک و پکې، خو د په خپله دغه قتل کړی. نو درنو دوستانو په دغه کورنۍ باندې به اوس څه تېرېږي، ډېره زیاته افسوسناکه واقعه ده. یقینا چې موږ ډېر زیات خفه کړلو، خو د حکومت نه دا یو خواست کوو چې خامخا دغه مجرم ته سزا ورکړئ، ځکه چې دغه کورنۍ سره ډېر زیات ظلم شوی دی، ډېر زیات ناروا ورسره شوې ده. تاسو هم را سره خپل آواز اوچت کړئ، خپل نظر را سره کمنټ کې ضرور شریک کړئ او که غواړئ چې تاسو ته همدغسې تازه معلومات راوړو نو زموږ چینل هنر کلیک سبسکرایب کول مو هیر نشي چې په آینده کې زموږ هره راتلونکې ویډیو تاسو ته په وخت در ورسي. تر بیا مو په لوی الله سپارم، په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ستاسو ټولو ډېره مننه.